واک د تور پټ یوغي کی واخسته اشنا هیواد ماشاءالله هیواد ماشاءالله نظر نشیخ تاریگی ته جانانا ډیر زیبا هیواد ماشاءالله هیواد ماشاءالله واک د تور پټ یوغي کی واخ نو رب جل جلاله دی موږ تاسې بیا دغه سره یو ځای کې دا د ذاکرینو مجلس دی او دا زما یو تاکي کلام دی تاسې پخوا نه بدوئ په هر ځای کې چې زه په جلسو کې یم اخر دغه زما تاکي کلام دی بل چا به اشاره ورته کړې یا بیا نه یې کړې خو زما عقیده ده چې دا دلته ایجاد سوي علما اهل شریعت او اهل تصوف دا دواړه دي دا بعضې کسان په زمانه کې د دې څه منکره دي د دې تصوفو طریقه ته څه بعضې منکره نه دي که حاله دي خو زما دغه خپله وینا د خپله فکري چې د دغه انکار خو بیخي نه دی په کار او که حالیم نه ده په کار دا طریقت کې داخلېدل په کار دي چې چاته معقده سم امام مالک رحمه الله هغه دغه ټول علما صاحبان دي ورمعلومه ده تشریح بیا ملا علي قاري صاحب کړې ده من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن اجتمع فقد تحقق دا د امام مالک رحمه الله چې د مجتهدینو څخه دی نور تفصیل د ملا علي قاري صاحب کړی دی چې دا تصوف چې دی دا پر منزله باندې د روح دی د زړه دی او دا شریعت چې دی پر منزله باندې د نور بدن دی نو رب جل جلاله دی موږ ته توفیق راکړي چې دغه تصوف طریقت دا په قرآن عظیم شان هم ثابت دی په حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ثابت دی فامام صاحب رحمت الله علیه خود په دم ثابت دی او دغه سلف صالحین د دې څلورو طریقو په دې هم ثابت دی اوس به دعا وکړو واک د تور پټ یوغي کی واخسته اشنا هیواد ماشاءالله هیواد ماشاءالله نظر نشیخ تاریگی ته جانانا ډیر زیبا هیواد ماشاءالله هیواد ماشاءالله واک د تور پټ یوغي کی واخسته اشنا هیواد ماشاءالله هیواد ماشاءالله نظر نشیخ تاریگی ته جانانا ډیر زیبا هیواد ماشاءالله هیواد ماشاءالله